बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुना मलगरो। په تیره ویډیو کې موږ په اسایمنت اپریټر باندې کار وکړ. په دې ویډیو کې په ریلیشنل اپریټر او په اف ایل سټیټمنټ باندې کار کوو. نو راځم سلایډ ته. ریلیشنل اپریټر چې یک ریلیشنشپ بټوین ټو اپرنٹ. There are following relational operators supported by Java language. کوم اپریټر دي چې هغه ریلیشنل اپریټر دي چې جاوا کې سپورټ دي. greater than دی، less than دی، equal to دی، not equal دی، greater than or equal to دی، less than or equal to دی. ملګرو په دې سلایډ کې تاسو دومره زده کوئ چې ریلیشنل اپریټر زموږ سره ریلیشنل اپریټر دي چې greater دی، less دی، equal to دی، not equal دی، greater than or equal to دی، less than or equal to دی. نو په دې باندې تاسو ته کار کوم. راځم اف ایل سټیټمنټ ته. ډیسیژن میکینګ سټیټمنټ کوم دي زموږ سره؟ اف سټیټمنټ دی، اف ایل سټیټمنټ دی، nested if سټیټمنټ دی او سویچ دی. اف سټیټمنټ are used to make decision. اف سټیټمنټ د څه لپاره یوز کیږي؟ دا یوز کیږي لپاره د ډیسیژن میکینګ لپاره. دا کنډیشن چې دی دا اف سټیټمنټ چې دی دا کنډیشن چې کوي کله چې دا هغه وخت ایگزیکیوټ کیږي که چیرې د اف بلاک چې دی هغه شوي ترو اوسیږي. نو دا چې کیږي ایگزیکیوټ کیږي. زما د خبرې مطلب دا دی، یعنی دا پروګرام هغه وخت ترو کیږي کله چې د اف بلاک د اف کنډیشن شوي ترو اوسیږي. نو د دې کنډیشن داسې دی، سینټیکس داسې دی د اف سټیټمنټ چې تاسو به اف ولیکئ کنډیشن او دې ځای کې به تاسو کوډ ولیکئ، کوم کوډ چې تاسو غواړئ چې ایگزیکیوټ یې کړئ. هغې نه پس دلته کې یو بل اګزامپل دی زموږ سره. اګزامپل داسې دی چې INT ایج دی، ایج یې اخیستی، ورته وایي که چېرته ایج لوی و له شلو څخه، نو ماته دې ویل چې ستاسو ایج څه دی؟ هغه ډېر دی د 18 څخه. ایج ډېر دی د شلو نه، نو دی وایي ایج از ګریټر دین 18. د 18 نه ستاسو عمر څه شی دی؟ 18 نه عمر ډېر دی. زه تاسو ته په دې باندې پریکټیکلی کار کوم. راځم ایکسکلیپ آی ډي ته او زه تاسو ته دا اګزامپل کار کوم. په دې باندې تاسو ته کار کوم. همدارنګې ریلیشنل اپریټر دا وګورئ، دا هم زموږ سره ریلیشنل اپریټر دی کې کار شوي دي. بهرحال INT ایج فرض که څه اوسیږي، فرض که موږ سره سلایډ کې هم 20 دی، زه به هم 20 واخلم. اف که چیرې دلته کې زه اوس ورته شرط دم، هغه کنډیشن به د اف سټیټمنټ داسې دی چې دې ځای کې به تاسو ورته کنډیشن کوئ. کنډیشن به داسې وي، زه ورته ږدم چې ایج که چیرې ایج ډېرو له 18 څخه، ایج که ډېر شو له 18 څخه، ته ما ته پرنټ کا system dot out dot println فرق زه ورته یم your eligible. صحیح ده؟ یعنی که چیرې عمر چې دی، ایج چې دی هغه د 18 نه ډېرو، نو ما ته وایي یور الیجیبل. یعنی تاسو کولی شئ مثلا څه ورکوئ؟ اوټ ورکوئ، رایه کولی شئ هغه وخت ورکوئ کله چې ستاسو عمر له 18 څخه زیات وي. نو که زه پروګرام ران کم دی به ما ته څه وایي؟ یور الیجیبل. خو که چیرې دا وګورئ که زه دلته کې 18 انټر کړم، نو دی ما ته هېڅ نه وایي، نه راته وایي چې الیجیبل او نه راته وایي چې ناٹ الیجیبل. که همدارنګې زه ورته وایم چې 15 یا 14، نو دی ما ته څه وایي؟ هېڅ راته نه وایي. نو داسې پکار ده که چیرې زما پروګرام صحیح اوسیږي خو ما ته دې وایي چې تاسو الیجیبل یاستئ. که چیرې زما پروګرام مثلا زه د دې لایق نه یم یا زه نشم کولی چې اوټ ورکړم، نو دی به باید ما ته وایي چې یو ار ناٹ الیجیبل. د هغې دپاره څه کوو؟ د هغې دپاره موږ د ایل سټیټمنټ څخه کار اخلو. باید موږ ایلز دلته کې ایلز یوز کړو. مثلا زه ورته دې ځای کې وایم چې ایلز که چیرې println
صحیح ده. دې ځای کې زه ورته وایم you are not eligible. صحیح ده. پروګرام داسې د ملګرو چې ما ایج واخیستو 14 کلن یو کس دی راغلی دی غواړي چې رایه ورکړي اوټ ورکړي خو دلته کې ما ورته ویلي که چیرې ایج ډیرو د 18 نه نو ته ماته میسج راکړه یو آر الیجبل. که چیرې داسې نه وه که چیرې عمر د 18 نه نه و بیا ته څه کوه ماته میسج راکړه یو آر ناٹ الیجبل. که زه پروګرام ران کړم نو تاسو ویډیو چې دا سټاپ کوئ او ووایئ چې ماته به میسج څه راکړئ یو آر الیجبل یا یو آر ناٹ الیجبل. نو زه پروګرام ران کوم یو آر ناٹ الیجبل ځکه ما ورته ویلي که چیرې عمر څه وي ایج هغه د 18 نه ډیر اوسیږي د 18 نه ډیر وي بیا دې ماته ووایي چې یو آر الیجبل. نو زه دلته کې یو بل دې ځای کې زه ورسره ایکول دمه نو دا زما سره کوم اپریټر شو ګریټر دین ایکول شو. دا وګورئ greater than equal. ما تاسو ته ویلې چې زه دا ستا ریلیشنل اپریټر په اف ایلز کې کار کوم نو ما دې وجې نه غوښتل چې زه اول اف ایلز وایم او هغې نه پس بیا ریلیشنل اپریټر ته راشم. نو په greater than باندې مې هم تاسو ته کار وکړ چې دغه ایکول وسره نه وي بیا ګوره که ایکول ونه اوسیږي ایکول ګوره څه کار کوي. دلته زه 18 لیکم ما ورته ویلې زما عمر 18 دی دلته مې ورته ویلې چې ایج که چیرې ډېر له 18 نه نو ته ماته وایي یو آر الیجبل که داسې نه وه ماته وایي یو آر ناٹ الیجبل. که زه پروګرام رن کړم دا وګوره ماته وایي یو آر ناٹ الیجبل. ګورئ که زه دې ځای کې ایکول وسره کېدم بیا ماته وایي یو آر الیجبل یا وګورئ یو آر الیجبل. د دې ایکول دومره کار وکړو چې دغه 18 هم پکې شامل کړل. که چیرې دا مساوي ونه اوسیږي نو د دې مطلب دا دی چې د 18 پکې شامل نه دی. نو موږ په دې دوه اپریټر باندې ګریټر دین او ګریټر دین ایکول ټو باندې هم کار وکړو. اوس د دې دغه ایلس سټیټمنټ چې دی دا کله اکزیکیوټ کیږي ګورئ کله چې دا زموږ سره د اف سټیټمنټ دی اف سټیټمنټ په تاسو اف ولیکئ او دې ځای کې به تاسو کنډیشن ولیکئ او دلته کې به تاسو هغه سټیټمنټ ولیکئ کوم چې ترو وي. لکه ما ورته ولیکل یو آر الیجبل یعنې تاسو کولی شئ چې څه ورکئ رایه ورکئ اوټ ورکئ تاسو الیجبل یاستئ. ایلس دا ایلس په هغه وخت کې رن کیږي هغه وخت کې ایگزیکیوټ کیږي که چیرې کله چې تاسو میسج یاست کله چې تاسو الیجبل نه یاستئ. صحیح ده. نو دلته تاسو هغه فالس کنډیشن چې کوي باید تاسو دلته کې ولیکئ. د اف سټیټمنټ داسې دی اف سټیټمنټ هغه وخت ایگزیکیوټ کیږي if statement become false یعنی if statement د if else statement یا else statement هغه وخت execute کیږي کله چې تاسو if statement چې وي هغه فیل شي. نو دغه دوی چې د کمپایلر چې کوي څه چې کوي else if statement چې کوي some of the first else if statement become fail again it will check for the ګوري کله چې تاسو مثلا ګوري if statement تاسو ګوري if statement چې هغه فالزو نو دوی راځي د اف ایلس باندې کار کوو اف ایلس د کې نشته نو هغه اف ایلس اف ته راځي ایلس اف ګوري چې آی اف ایلس چې دا ترو دی که نه هغه ګوري که چیرې هغه هم فیل وي دوی دریم ایلس اف ګوري هغه ګوري که چیرې هغه هم فیل وي بیا اخره کې ایلس بلاک ته راځي. دا زموږ سره ایلس بلاک دی. ایلس بلاک کې مثلا هلته کې موږ ورته وایو چې یو آر ناٹ الیجبل یا موږ ورته یو رانګ انټري. خیر په دې باندې تاسو ته کار کوم پریکټیکلی شاید تاسو په سلایډ کې داسې صحیح پوه نه شئ تر څو پورې لکه پریکټیکلی کار چې کله وشي نو په هغې باندې تاسو ډېر ښه پوهیږئ. اوس په دې اگزامپل تاسو ډېر ښه پوه شوي یاستئ مثلا که چیرې د عمر چې دی هغه د 18 کالو یا له 18 نه ډېرو نو ماته دې وایي یو آر الیجبل او که چیرې داسې نه وه یو آر ناٹ الیجبل. دا ګورئ دا ایل سټیټمنټ کله رن کیږي کله ایگزیکیوټ کیږي کله چې دغه اف سټیټمنټ
چې اوسېږي دغه فالز وي نو بیا راځي دا یو ماته اکزیکیوټ کوي. دا اوس مهال دا ترو ده ځکه دلته کې ایج چې دی 18 دی او ما ورته ویلي دي چې ایج مساوي کړه له 18 سره. کله چې د 18 سره مساوي شو یا له 18 نه ډیر شو دا بیا ماته اکزیکیوټ کوه که نه بیا که داسې نه شو بیا ماته دا اکزیکیوټ کوه. اوس مثلا دلته زه راځم دې ته زه وایم 18. اوس ما ورته ویلي دلته دته که چیرې عمر د 18 سره مساوي شو یا له 18 نه ډیر شو بیا ماته وایي یو ار الیجیبل. هغې نه بغیر بیا ماته څه وایي یو ار ناټ الیجیبل. ګوره که دا پروګرام ران کړم ماته وایي یو ار ناټ الیجیبل. ټیک ده. نو راځم سلایډ ته. دلته کې یو بل پروګرام دی زموږ سره دی وایي چې د سکور دی مارکس دی د پوهنتون یا د مکتب که چیرې یو کس 90 مارکس ویوړل هغه ته دی وایي ګریډ A دی. که چیرې 80 ویوړل ګریډ B دی. که چیرې 80 ویوړل ګریډ C او که چیرې 80 مارکس D او که چیرې 80 نه کم هغه ته دی وایي ګریډ F دی. همدارنګه یو بل پروګرام هم زموږ سره شته دی چې ته یو عدد انټر کې او هغه تا ته وایي چې دغه عدد چې دی هغه جفت دی او که طاق دی. نو زه ویډیو ګورم ملګرو که چیرې لینت ملګرو زه دا ویډیو دې کې سټاپ کوم او زه به تاسو ته په دې اگزامپل باندې چې دا که چیرې یو کس 90 مارکس وي هغه ته د ګریډ A او که 80 ویسېږي B او که 80 وي C او که 80 ویسېږي D او که 80 نه کم وي هغه ته دی وایي چې تاسو ګریډ څه دی F دی. یا د همدارنګه یو بل اگزامپل چې د طاق او جفت عددونه چې د مثلا یو عدد زه انټر کوم ماته دی وایي چې دا جفت دی او که طاق دی. په دې باندې تاسو ته په یو بل ویډیو کې کار وکړم.